نو د مازیګر مونځ او د سحر مونځ دې کې د دواړو ملائک جمع کیږي. نو چې ته سحر مونځ کې یې نو د شپې ملائک پکې هم وي او د ورځې هغه هم راشي. نو چې د شپې هغې ملائک ټولو شپه ډیوټي کړې ده دا بره خیږي. نو الله ته تپوس کی څه حال بس بنده تا ته ولاړو نو دی پتلو کې ولیکي او د سحر هغې په راتلو کې ولیکي وي بنده تا ته ولاړو. نو سحر او مازدیګر مونځ دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي هم چې کم سړی د سحر مونځ او د مازدیګر مونځ په پابندۍ شروع کې دا درې به لازمي کوي دې به الله خامخا توفیق ورکړي دا کېدلی نشي. زه ټرای پې وکړئ نو د مازدیګر مونځ په لهو لعب کې ځي په لوبو کې او په کرکټو کې په چکرو کې په ورزشو کې. اوس خو په ورزش کې ختمیږي. ورزش ضروری دی خو د مونځ نه ضروری نه دی. ورزش په ضروری خو د مونځ نه ضروری نه دی. نو د مانځه نه مخکې ورزش له اوځي نو مازدیګر او ماښام مونځ نه په ورزش کې لاړ شي. نو مازدیګر د مشغولتیا ټیم دی او سحر د غفلت ټیم دی. نو کم سړی چې دا دوه مونځونه کوي الله به د دې درې واړو توفیق الله ورکوي. زه ټرای پې وکړئ ځه د دې دوو پابندي شروع کړئ. او حدیث مبارک کې هم راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا نه د مازدیګر مونځ پوت شو فکأنما وتر اهله وماله دې داسې شو لکه د ده چې ټول بچي او مال دا تباه و برباد شي. دومره لوی نقصان د ده وشو. نو وقرآن الفجر د سحر مونځ چې دې ته ملائک حاضري کوي نو پنځه مونځونه شول. نو د دې نه د پنځو مونځونو فرضیت د دې آیات مبارکه نه معلومیږي. ابتدا کې منځونه پنځو ښه دا بالکل صحیح حدیث 550 دا صحیح حدیث دی چې ابتدا کې منځونه چې دا 550 او چې په کپړه باندې ګندګي ولګېدل نو هغه باندې کټ کوله دسی مشقتو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار د الله نه دعا وکړله الله امت باندې اسانی راوستل. ګوره نبی علیہ السلام د وجنه الله مونږ د پاره ټول ځمکه نبی علیہ السلام وی دا زما د امت خصوصیت دی چې ټول ځمکه ولا الله مسجد ګرځولی دی. په بهر روان وي مازدیګر ټیم شو بس ودرېږه الله اکبر په مونځ چې دی په کم ځای کې په ځمکه وکړو ټوله ځمکه الله مسجد ګرځول. دا د نورو امتونو دپاره نه و تیمم د نورو امتونو دپاره نه و الله خور د دې امت دپاره پاکي وګرځول. څومره احسانات دي او دا امت د ټولو په آخر کې راغلی دی او د ټولو نه اول به جنت ته ځي. دا امت څومره لوی خصوصیت دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی په ټولو امتونو جنت حرام دی چې د څو پورې زما امت نیتلی او زما په ټول امت باندې جنت حرام دی چې د څو پورې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نیتلی او په ټولو انبیاو جنت حرام دی چې در څو پورې زه جنت ته نیم تلی. نو انبیاو کې به د ټولو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت ته ځي او په امتونو کې دا امت او په دې کې د ټولو نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د انبیاء نه پس په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د انبیاء نه پس افضل البشر بعد الانبیاء د پیغمبرانو نه پس په ټول دنیا کې افضل بنده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دا په ټول مخلوق کې د پیغمبرانو نه پس افضل البشر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دی به د ټولو انبیاو نه پس د مرتبه ده په ټول مخلوق کې. دی د امام الانبیا سره د مرګتیا برکت د نبی علیہ السلام ملګری د سفر د حضر د غار سور نن د مدفن ملګری دی یو ځای ورسره دفن دی
بیا به د محشر ملګری او بیا به د حوض کوثر ملګری او بیا به د جنت ملګری. نبی علیہ السلام دعا کړې ده اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي يوم القيامه. یا الله ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زما سره وګرځوا زما په درجه کې په ورځ د قیامت الله ما سره وګرځوا. فرمای اقیم الصلاة قیم و منزلرا لدلوک الشمس پا اوختو دنورنا چنور ووری الى غسق اللیل ترشپید تیری پوری وقرآن الفجر او قرآن ولد سحر. دا قرآن نا مراد دلتا منز دیخا ان قرآن الفجر بیشک منز دا سحر چلے کان مشہودا دے دا زید حاضری دیتا ملائک حاضری کی. نو ملائک طولو کی حاضر دی خودیتا دا سحر دا ورزی و دا شپی غدوارا پا دے کی حاضر.